سنډي ټایمز آیا دا د پوټین پای دی؟ سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ته. سنډي ټایمز آیا دا د پوټین پای دی؟ د یکشنبې په ورځ د بریټانیا سنډي ټایمز ورځپاڼې لپاره لیکوال مارک ګالیوټي د آیا دا د پوټین پای دی په سرلیک یوه مقاله لیکلې او خپره کړې ده. ګالیوټي پر دې اند دی چې د روسیې ولسمشر په خپله 23 کلنه واکمنۍ کې تر ټولو له خطرناک وخت سره مخامخ دی، چې په وینا یې ان د مسکو پر واټونو هم د زغروالو ګاډو ځای پر ځای کولو ته مخه کړې او د روسیې اجري ملیشې واګنر په لاس 2 مهم ښارونه سقوط شول، او همدا ده چې پوټین ته د امنیتي ځواکونو د ژمنتیا په اړه پوښتنې راولاړې شوې دي. ګالیوټي ویلي ان که د روسیې د روانې شخړې جرړې د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو په منځګړیتوب هم ویستل شي، خو شخړې لا هم له وړاندې زیان اړولی دی. که تاریخ د پوټین د سقوط کیسه ثبتوي نو هرومرو به د لوبې پایله همدې شخړې پیل شوی ښیي. لیکوال پر دې اند دی چې په دې شخړه کې د پوټین یو پخوانی ملګری او د واګنر ملیشې مشر یوګني بریګوژین هم د کرملین په لاس لوی شوی دی. لیکوال وایي مخکې له دې چې بریګوژین د رسټورانټونو او سوداګرۍ کاروبار ته مخه کړي، دی د یوې مجرمې ډلې غړی و او 9 کاله زنداني شوی و. د کودتا ضد هوډمن نظام کله چې د بریګوژین ملیشې مسکو ته په نږدې کېدو شوې، شنونکو د او د روم پر لور د بینیتو موسولیني خوځېدل سره پرتله کړل، داسې چې بریګوژین که څه هم مسکو نشوی نیولی، خو کودتا به یې نابریالی هم نه وه. د واګنر ملیشې شمېر په اوکراین او روسیه کې تر 10,000 وسلوالو نه اوړي، سربیره پر دې مسکو پر لور خوځېدو کې د هغه ځینې وسلوال ورسره هم نظره نه وو، ځکه چې دی یو خیال پلو عمل ګڼو.